درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی انځوریزه الفبا ده. سمه ده؟ آفرین. خو مخکې دی چې موږ تاسو درس شروع کړو باید څه ووایو؟ باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایو، ځکه دا موږ ویلي وو چې هر نیک کار چې موږ کله شروع کوو باید په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کړو. نو موږ تاسو چې کله درس وایو درس یو نیک کار دی که نه؟ درس نیک کار دی چې موږ تاسو باید نیک کار په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کړو. نو ځکه درس هم په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کوو تر څو له برکتونو او نیکمرغیو ډک شي. سمه ده؟ ښه درنو زده کوونکو تېر درس مو چې و تر کوم ځای پورې مې ویلی و؟ آفرین. تېر درس انځوریزه الفبا وه که نه؟ د انځوریزه الفبا تر کوم ځای پورې تللي وو؟ آفرین. تر خې پورې تللي وو. خې خیمه، خې خربوزه که نه؟ آفرین. ښه اوس چې وایو اوس تاسو کتاب کې ګورئ چی راغلي څې ده چی څې که نه؟ تاسو ورته ګورئ کتاب کې چی لیکلي څې څوکۍ، څې څوکۍ، څې څادر. ګورئ دلته تاسو دلته عکس ګورئ، دلته یو دکان دی. په دې دکان کې بېلابېل کمیسونه او بېلابېل خطونه ځړېږي، ورسره تر څنګ ګورئ څادر هم کې خرڅېږي. نو څې څادر، څې څوکۍ، څې څادر. پوه شوئ په؟ آفرین. له هغې نه وروسته چې دی آفرین کتاب ته وګورئ ځې. تاسو هغلته کتاب کې چې ګورئ ګورئ یوه ځاله ګورئ، په ځاله کې 3 دانې هګۍ دي. مرغۍ ځاله کړې هګۍ یې کچولي. نو دلته ما چې راغلي ځې مې درته راوړې ده. ځې ځان، ځې ځان، ځې ځوان. آفرین. له هغې څخه وروسته موږ تاسو بل کوم حرف لرو؟ کتاب کې ورته ګورئ دال لرو. دال کتاب کې راوړئ عکس څه شی دی؟ دستکش. دال دستکش. خو ما یو شی تاسو راوړي چې تاسو خپل عکس ورته وګورئ چی دی؟ د څه شي عکس دی؟ ګورئ شربت دی، هلته ګولۍ دي او داسې نور شیان دي. نو چی دی؟ دال دی. دال دوا. چی؟ دال دوا. آفرین ډېر ښه. له هغې څخه وروسته موږ تاسو دلته کتاب کې چی لرو؟ یو شکل دی ډول لرو. ډول. ډول کله چې څوک اتڼ کوي چیش ته اتڼ کوي؟ ډول ته اتڼ کوي که نه؟ نو ډول په چی شروع کېږي؟ ډول په ډال شروع کېږي که نه؟ په چی شي باندې؟ په ډال باندې. آفرین. له هغې څخه وروسته موږ تاسو کله چې ډال په نورې کلمې جوړوو چی کېږي؟ کله چې ډېر وږي شو نانوایي ته لاړ شو یا هم په ترانه کې کله چې ډوډۍ پخه شي بیا وایي چې یا ډوډۍ راکړئ. ډوډۍ په چی شروع کېږي؟ ډوډۍ په ډال باندې شروع کېږي. ډال ډوډۍ. په ډوډۍ کې څو ډاله راغلي؟ دا یو ډال، دا هم 2 ډاله. ډال واو ډال یې ډوډۍ. چی؟ ډوډۍ. ډوډۍ یعنې هغه چې عکسو کې تاسو ګورئ لکه دا وینئ دا وینئ دلته چې دي دا نانوایان چې ډوډۍ پخوي. سمه ده؟ آفرین. له دې څخه وروسته موږ تاسو بل چی لرو؟ تاسو کتاب کې وګورئ ورته ذال. ذال زربین. زربین چې تاسو خپله ګورئ تاسو شاید لیدلی وي زربین چې یو شی نه ښکارېږي هغه واړه شیان هم ښکاروي، یعنې دا غواړي چې هغه غټ کړي. او دلته چې ما تاسو ته عکس راوړی دی دلته شاګردان دي چې دوی ډېر ذکي ذکي شاګردان دي او په دوی شاګردانو کې یو چې دی ذاکر نومیږي چې عکس به زه تاسو ته وښیم. ذاکر وینئ کوم ذاکر دی؟ هغه چې راګوري هغه ذاکر دی. خو دوی ټول چې دی دوی ډېر ذکي شاګردان دي، ډېر تکړه دي، ډېر لایق دي. پوه شوئ په؟ آفرین. له دې څخه وروسته موږ بل چی لرو؟ کتاب کې ګورئ دا څه شي عکس دی؟ دا خو زه چې فکر کوم یاره رمبای به وي. چی؟ رمبای. رمبای پېژنئ؟ آفرین. کله چې ګندنه ورباندې راریبئ یا مثال نور سبزي ورباندې راریبئ هغه ځکه چې تاسو چې دا ګندنه خراب نه شي بیا له رمبي څخه استفاده کوئ که نه؟ نو دغه شکل ته تاسو چې ګورئ دغه ته رمبای وایي پښتو کې. سمه ده؟ رمبای. خو مګم زه به یو بل شی پرې در وښیم چې به وي هغه تاسو ډېر خبرونه اورئ که نه؟ خبرونه ښه اورئ انشاءالله. آفرین. تلویزیون کې هم ګورئ ډېر ښه. خو رادیو کې هم خبرونه اورېدل کېږي. رادیو. رادیو هغه شی دی چې موږ تاسو ډېری وخت باندې خبرونه اورو. پوه شوئ په؟ آفرین درنو زده کوونکو. مثال بل کلمه چې ورته وایو رسۍ. مثال چې نو ورته وایو ګور دلته لیکلي دغه عکس وینئ چرګ، لمر، بل ښار. پوه شوئ په؟ آفرین ډېر ښه. له هغې څخه وروسته دلته کتاب ته راځو کوم شی دی؟ بل
یو عکس دی. عکس دی ډېر یو غټ حیوان دی کې که نه. دا حیوان چې دا د ځنګل پاچام دی که نه. د ځنګل پاچام چې ورته وایي هغه څه نومېږي؟ آفرین زمری نومېږي. زمری ډېر غټ وي که نه. بل ما یو عکس درته راوړی دی. ستاسو په باغ کې د چی ونې دي؟ تاسو مخکې ما ته وایي. آفرین مڼې دي، شفتالو دي، آلو دي او یو شی بل درته وایي زردالو. ډېر ښه. ما هم تاسو ته زردالو راوړی. زه زردالو. زردالو خورې ته مزه کوي؟ آفرین نوش جان دې شه. زه زردالو. سمه ده؟ عکسونه خو ګورئ. آفرین په دیوه کې د زردالو زړی دی، د یو کې زړی نشته، دا بل زردالو دی. سمه ده؟ او زردالو زیړ رنګ لري. وینئ؟ آفرین ډېر ښه. لاندې دلته لیکلي درته زمری هم راوړی دی، وروسته هغه نه عزت یې راوړی، ورپسې میز دی او ورپسې پیاز. پیاز، میز، عزت او زمری. دا څنګه دي؟ دا هم په زی په دو کلمو کې زی هم راتللی شي. له دې څخه وروسته موږ تاسو کتاب ته ولګورو. کتاب کې چې راوړي دي؟ ړې ده. یو نفر دی نشي تللی، لکڼه ورسره ده، وخواته دوخواته یې لګوي چې تر څو لار په ویني. لار نه ویني. چې لار څوک ونه ویني هغه څه شي وي؟ آفرین هغه ړوند وي که نه. څه رقم وي؟ ړوند وي. نو دلته ما هم د یوه سپین ږیري سړي عکس راوړی چې هغه لار نه ویني او ړوند دی. وینې چې ړوند. ښه. ړې چې په نورو کلمو کې راشي دلته ما تاسو ته راوړي، دلته لاندې مې لیکلي ګورئ. ړې ړوند که نه. ړې سړی. ړی وینې سړي کې راغلو سړی. ورپسې آفرین سړک. ورپسې زوړ. یو زوړ سړی چې ډېر زوړ شي بیا څنګه وي؟ هغو سترګې ضعیفېږي. چې کله سترګې ضعیفه شي کمزورې شي بیا څنګه وي؟ بیا چې نه ویني او بالاخره ړوند وي که نه. نو خدای پاک دې ټول ته صحت ورکړي. له هغې څخه وروسته موږ تاسو کتاب ته مراجعه کوو. کتاب کې بل له دو ړې نه وروسته کوم حرف راغلی؟ ژ راغلی. او په کتاب کې دلته یو عکس دی، تاسو خپله وګورئ. وینئ هغه یو څوک دی ژبه یې رایستلی، خپله ژبه یې که نه. نو ما تاسو ته یو عکس راوړی دی، خو مخکې له دې زه عکس تاسو ته وښیم. زه خو په دا عکس کې ډېر شیان وینم. ډېر ښه ډېر ښایسته عکس دی او ځینې کلمې هم ورسره وینم چې په ژ باندې شروع شوي دي که نه. نو اوس به تاسو ما ته ورته وایي چې تاسو واوره پېژنئ؟ آفرین بلکل یې پېژنئ. واوره څه ډول رنګ لري؟ سپین. ډېر ښه. په کوم موسم کې واوره وریږي؟ آفرین په ژمي کې. نو ما هم تاسو ته یو د ژمي عکس راوړی دی. د څه شي؟ د ژمي. ژ ژمی. ژ ژمی. نور کلمې هم راوړي. ژ ژبه. ژ مژده. ژ روژه. ژ دژ. ګورئ وینئ دلته کلمې دي چې په هغو کې ژ راغلې ده. ګورئ ژبې په سر کې ژ راغلی، د مژدې په منځ کې راغلی ده، روژه کې او دژ کې هم په آخر کې بیا ژ راغلی ده. سمه ده؟ دا د ژ کلمې وي. له هغې څخه وروسته موږ تاسو کتاب ته ځو. کتاب کې غمنځ. کتاب کې یو ډول غمنځ راوړی، خو ما هم تاسو ته غمنځ راوړې ده. خو مګر دا غمنځ او د کتاب غمنځ فرق لري شکلونه یې. سمه ده؟ نو غې غمنځ. غې غمنځ. غې چې دا ګورئ داسې لیکل کېږي دغسې. ځینې خلک دې ته دا ګې وایي، ځینې خلک ورته ژې وایي. که چېرې ګې ورته وایي، که چېرې ژې ورته وایي، صحیح ده. خو مګم لیکل به یې په همدغو رقم وي. نو چې رقم ووایي هغه د لهجو تغیرات دي، هېڅ فرق نه کوي. سمه ده؟ ښه. تاسو ورته ګورئ غې غمنځ. غې غمنځ. ووایي غې غمنځ. آفرین. ورته ګورئ دلته ګورئ دغه سپین ږیرې سړی دی، غټه غټه ږیره یې ده. غې ږیره. غې موږک. غې میږی. غې غوښ. پوه شوئ په؟ آفرین. چې وه غې وه. رې غوندې لیکل کېږي، فقط یو ټکی بر یو لږ ټکی لاندې ورکول کېږي. بل دلته کتاب کې د غې نه وروسته چې راغلي؟ سین راغلی او کتاب کې یو د ساعت عکس ورسره ورکړی. څه شي؟ د ساعت. سین ساعت. په آخر کې چې په منځ کې راغلی صحیح دی، خو په سر کې چې راغلی؟ سین راغلی. ګورئ سین الف عین ت. سین په سر کې ورپسې الف راغلی، ورپسې عین راغلی، ورپسې بیا هم ت راغلی ده. چې ته جوړېږي؟ ساعت. خو مګر ما تاسو ته
سین راوړی دی په دې یوه قسم راوړی چې په سین شروع شوی دی خو ډېر خطرناک شی دی او لاندې بیا نور عکسونه چې راوړي هغه بیا ډېر خطرناک نه دي خو مګم دا چې دی سین سپای چی سین سپای سین سپای سین په یا سپای وروسته هغو څخه ګوره دلته راوړي ستار که نه پسه نرګس لاس په دې ټولو کې سین راځي پوه شوی په آفرین له هغې څخه وروسته عین شان داسې کلمات چې سین دی خو مګم درې ټکي لري هغه چې دی هغه بیا شین دی کتاب کې به چې ورته ویلي ګورئ شین صحیح دی شین شپېلۍ راوړي کتاب کې خو مګم ما درته شین شیدې راوړي دي ګورئ تاسو د عکس وګورئ عکس چې دی غوا ده غوا ویني هغه پی کوي پی چې یعنې غوا شیدې کوي شین شیدې شین شیدې شین شمع شین تشناب شین آش څه دی شین چوکوش که نه چې موږ تاسو ورته وایو دا چې و د شین و آفرین له دې څخه وروسته بل او وروستی حرف هغه چې دی هغه خین دی چې دی خین دی عین شی سین غوندې لیکل کېږي خو مګم یو ټکی لاندې لري یو په سیار باندې چې کې ښار کتاب کې چې ورته راوړی خین خین ښکار هلته ښکر راوړي ویني یا ښاخ هم ورته ویلی شي هغه یو حیوان د ډېر ښکر لري هغه یې راوړي نو ما بیا تاسو ته د یوه ښار عکس راوړی ویني ګورئ داسې بیروبار دی په د ښار کې وینئ نو خین ښار خین ښځه خین پښه خین شرمښ خین اوښ پوه شوئ پوه آفرین اوس فقط یوارې د مخه ته خو مګم د دغو چاپې خوا نه یې وایو که نه اوس مخکې خو مې د څې نه شروع کړی و تر خین پورې دا له ښې نه یې وایم زه یې وایم تاسو به هم راسره وایئ ښې خین خین ښار څه دی شین شیدې شین شیدې آفرین سین سپای سین سپای آفرین غې غمنځ غې غمنځ ژې ژبه یا ژې ژمی څه دی ړې ړوند ړې ړوند ړې ړوند آفرین زې زردالو زې زردالو کتاب کې چې ورته راوړی آفرین زې زمری بل رې کتاب کې چې راوړي رمبای ما چې راوړي درته رادیو آفرین بل په کتاب کې راوړي زال زربین ما چې راوړي زال ذاکر پوه شئ په آفرین ډېر ښه کتاب کې راوړي ډال ډول ما چې راوړي ډال ډوډۍ له هغې څخه وروسته کتاب کې راوړي دال چې راوړي کتاب کې ورته وایي دستکش ما چې راوړي درته دوا دال دوا دال دستکش کتاب کې راوړي ځې ځاله هلته ځاله ده هګۍ هم دي کې که نه خو ځې ځان ما هم درته راوړی وروسته هغو نه کتاب کې راوړي ځې څوکۍ که نه ما تاسو راوړي ځې څادر پوه شوئ په آفرین درنو زده کوونکو ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ تاسو د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو به د ټولو حروفو ته دوې کلمې په خپلو کتابچو کې لیکئ سمه ده آفرین کتاب کې ګورئ کوم عکسونه چې راغلي دغو څخه به تاسو یوه کلمه راواخلئ یوه بله ځان سره خپله ولیکئ سمه ده تر بیا پورې په خدای سپارم ښې چارې